کندهار کښې هر کال سلګونه کسان د حرفوي زده کړو څخه فارغ کېږي. د مسؤلینو په خبره 80% فارغینو ته د دوی لخوا د کار زمینه برابره سوې ده. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو ریاست اړوند د کار امیر حبیب الله جیلاني وایي هرو شپږو میاشتو کښې د 500 په شاوخوا کښې کسان نارینه او ښځینه د حرفوي زده کړو په برخو کښې روزي. د عاید مرکز مشر زیاتوي د حرفوي زده کړو په مرکز کښې زده کوونکو ته د بېلابېلو حرفو اړوند نظري او عملي زده کړو ترڅنګ د کار جواز ورکوي او همداراز ورته د کار زمینه هم برابریږي. کله چې کوم کس فارغ کیږي او کار پیلوي اړین توکي او د دکان کرایه ورکوي چې د توکو برابرولو یوازې 10% پیسې د همدې کس څخه اخیستل کیږي. عمومي توګه د کار امنیت لکه د نامه څخه چې معلومیږي د کار ټولنیزو چارو ریاست تر چتر لاندې د کار امنیت فعالیت کوي چې 3 عمده څانګې لري چې لومړی ځوانانو ته کاریابي او هغو ته کارښوونه ده، دوهم و ځوانانو ته او هغه دولتي کارمندانو ته چې د دولت او په غیر دولتي مؤسساتو کار کوي هغوی ته د کار جواز ورکول دي، او دریم هغه د پاخه عمر ځوانان چې په دولت یا په مؤسساتو کې خپل کار موده پوره کړي او هغوی ته د کار حقوق ورکول دي. موږ دوی ته د کار زمینه برابرو، دوی ته حرفوي زده کړې ورکوو تر څو د مارکیټ ضرورتونه ورباندې رافع کړو، او هغه ځوانان چې د خارج څخه بیرته راستانه سوي دي خپلو کورونو ته او یا د جنګ په دوران کې د سواد د نعمت څخه محرومه پاتې سوي دي، هغو کسانو ته موږ د حرفوي زده کړو زمینه برابر کړې ده په مختلفو حرفو کې چې دوی ته باید موږ زده کړې ورکړو تر څو د کندهار په مارکیټ کې د افغانستان په سطح او په جهاني مارکیټ کې دوی ته د کار زمینه برابره سي. فعلا د عینو مینې د حرفوي زده کړو په مرکز کې 400 تنه نارینه او ښځینه ځوانان په کار بوخت دي چې د ځوانانو دپاره د نارینه‌و دپاره تعمیراتي برېښنا او سولري برېښنا زده کړه ورکول کېږي، د موبایل ترمیم زده کړه ورکول کېږي، د بایک یا د سکول جوړولو زده کړه ورکول کېږي، په څنګ کې د پلیسکارۍ ویلچر سازۍ زده کړې دي، د هغوی سره په څنګ کې نل دواني جلا بخش دي او د برقي وسایلو ترمیم جلا بخش لرو، مسترخانه لرو چې جنریټر، موټرسایکل او دغه چینایي ماشینانو ترمیم ورته ښیي، او نجاري بخش لرو چې په نجاري کې یوازې کاوچ یا سیټ موبایل جوړونو ترمیم ورته ښیي. دغه چارې په دوامداره توګه باندې روانې دي او په هر کال کې 2 دورې موږ فارغه کوو، ځکه چې د مهاجرونو چوپي او تعداد هم زیات شوی دی، هغه هم ډېر خپل ملک ته راځي، داخلي بې ځایه شوي هم موږ ډېر لرو په کندهار کې. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ولسوالیو کې وضعیت نه دی برابر، هغه ټوله ښار ته راځي، نو دوی د هغه مسلک څخه محرومه دي چې په کندهار په ښار کې ضرورت ورته شته او یا عصري زده کړې دي. الحمدلله زموږ د احصایې پر اساس باندې تقریبا 80% ځوانان اوس په خپل کارو باندې لګیا دي. د هغو دپاره موږ 3 اپشنه لرو. هر څوک چې د دکان کرایه نه لري د 6 میاشتو لپاره د MC موسسې دپاره د لارې څخه د دکان کرایه ورکول کېږي. کم کس که زموږ د موبایل په ترمیم څخه فارغه شوی، د خیاطۍ څخه فارغه شوی او یا د برقي برېښنا د سیم څخه فارغه شوی، هغه په دکان کې د برېښنا سهولت ونه لري، هغه ته موږ سولري برېښنا جوړوو چې تقریبا د هرې برېښنا هغه د دوی په ضرورت په کتلو سره د $500 څخه بیا تر $800 پورې په هغه کې 10% د هغه شاګرد څخه اخلو او 10% د MC موسسه ورکوي. او دریم اپشن یې دا دی که دوی په دکان کې د کوم وسایلو ضرورت ولري چې د دوی توان ونه رسېږي او د هغې قیمت تقریبا د 20,000 څخه تر 10,000 افغانو پورې هغه د MC موسسې د لارې څخه ورته رانیول کېږي تر څو دغه ځوان د دغه کار باندې لګیا سي او د دغه څخه ګټه واخلي. د جیلاني په خبره د تیرو 4 کلونو په لړ کښې 7,000 په شاوخوا کښې کسان د نلدواني، سولر سیسټم، موبایل جوړونې، نجاري، خرادي، برق جوړونې، فلزکاري، بایک جوړونې، کالیو جوړول، په تارونو، لباس او نورو اړینو توکو بدل او ورته نورو اړینو حرفو کښې روزل سوي دي. د حرفوي زده کړو مرکز د کار امیر حبیب الله جیلاني وایي د یاد مرکز مالي لګښت MC مرستندوی اداره ورکوي. په خبره یې په کندهار کښې د حرفوي زده کړو د مرکز ترڅنګ 14 بېلابېلې څانګې په ښار او ولسوالۍ کښې هم فعالیت ترسره کوي چې پکښې د نارینه‌وو ترڅنګ زیات شمېر بېوزلې مېرمنې هم دلته حرفې کوي. په 14 مرکزو کې دغه پروګرامونه وشروع دي چې 15 ولسوالۍ هم تر خپل چتر لاندې نیولې دي چې ډېرو ځوانانو د دې څخه ګټه اخیستې ده. اوس تقریبا موږ په 4 کالو کې 1000 تنه شاګردان د دغه مراکزو څخه فارغه کړي دي. د ټولو پنډې د MC موسسې د لارې ورکول کېږي.
عملیاتي چارې د دې د لوري څخه صرف نظارت او کنټرول زموږ د لارې څخه کیږي. ګورو چې هغه مستحق کسان یا واقعا په دې پروګرام کې شامل شوي دي، هغه ځوانان چې دغه زده کړو ضرورت لري او مهاجرین دي که نه دي. نظارت او ارزیابي زموږ د طریقې څخه ترسره کیږي. زموږ ځوانان خو ډېر په هر برخه کې په هر عرصه کې موږ ضرورت ورته لرو. موږ په عمراني کارو کې ډېر ځوانانو ته ضرورت لرو. تاسو ته بهتر معلومه څه موده مخکې په کندهار کې دغه عمراني او ساختماني چارې ټوله خارجي کارګرانو مخ ته بیولې. اوس الحمدلله دا تشه ټوله د افغانانو په واسطه باندې دغه زموږ د شاګردانو په واسطه باندې ټاکل شوې ده، که د تعمیراتي برېښنا په برخه کې دی، که د نلدوانۍ په برخه کې دی، که د شیټیرینګ او د پی سی سی او د دې په برخه کې دا ټول اوس الحمدلله افغانان دي او ټول زموږ تاسو دغه ټولنې ځوانان دي چې هغه تشه یې ډکه کړې ده. په هر عرصه کې موږ ضرورت لرو، ځکه چې موږ هغه پخواني استادان چې درلود له هغه یا د عمر د لحاظه څخه اوس د دې توانایي نه لري چې هغه کارونه وکړي او یا نسته هغه په حق رسېدلي دي. نو باید دغه نوي ځوانان د هغو ځای ډک کړي او زموږ د مارکېټ لپاره جوابګو واوسي. زموږ اکثریت استادان اوس زموږ د مرکز فارغین دي. موږ نمرات ته ګورو، که فیصدي په لحاظ باندې د خپله فیصدي پوره کړې وي، د کار توانایي ولري، هغه کېدلی شي چې دلته استازي وکړي. نوموړي وویل هر کال د زده کوونکو په مټ زیات شمېر تولیدات لري، خو تر دې دمه د بازار اجازه نه ده ورته شوې. د مرکزي او ولایتي ادارې څخه یې غوښتنه کړې که د دوی تولید ته بازار پیدا سي نو عرضه به یې پراخوالی ومومي او همداراز به په ډېر لنډ وخت کښې د خلکو تقاضا هم راجلب کړی سي. زموږ ډېر عمده تولیدات په درو بخشو کې دي، په څلورو بخشو کې. لومړی د خیاطۍ په بخش کې، په ښځینه بخش کې د حجاب دوزۍ په حرفه کې تولیدات لرو. دوهم د خیاطۍ په حرفه کې تولیدات لرو او دریم د باف او ربین په حرفه کې موږ تولیدات لرو چې هغه مواد پراته دي. او څلورم هم په مردانه حرفو کې په فلزکاري، په ویلچر سازي کې چې د ویلچران جوړوي، د معلولینو وړاندې لپاره بایسکلان جوړوي، دغه بایسکلانو تولیدات لرو. او پنځم هم په نجاري کې د کوچ جوړونو یا د فرنیچر جوړونو تولیدات شته اوس موجود لرو. د فلم دپاره موږ یو نمایشګاه ورته جوړه کړې ده چې په اکثریت مجالسو کې موږ هغه ښکاره کوو. یو سټاک لرو، په هغه کې پراته دي، تاسو به د نږدې ووینئ. د وزارت مقام څخه او د ولایت مقام څخه مو څو وارې غوښتنه کړې ده چې تاسو موږ ته اجازه راکړئ چې موږ دغه د میکانیزم د لارې خرڅ کړو په بازار کې، تر بازار په ارزانه قیمت ورکړو، ځکه چې ښه تولیدات لرو، بهترین تولیدات دي. زموږ د شاګردانو که اوله میاشت، دوهمه تر درېیمې میاشتې پورې امتحاني دوره یې د شاګردي دوره یې، پس د درېیمې میاشتې دا توانایي لري چې هغه باید یو څه جوړ کړي. تاسو پرې نمونې او سمپلونه ووینئ د نږدې څخه، بهترین تولیدات لرو. خو تر اوسه پورې زموږ وزارت متاسفانه موږ ته اجازه نه ده راکړې چې موږ دا په پروش ورسوو او د دې په پیسو باندې بیرته خام مواد رانیسو او دغه پروسه کرار دا چټکه کړو تر څو موږ خود کفاس. خو تر اوسه پورې د 3 کال راهیسې موږ د دې سره لګیا یو. په ورته وخت کښې د یاد مرکز پر حاله زده کوونکو د خپل کار او زده کړو اړوند ډېر څه وویل. هغوی زیاتوي په دغه مرکز کښې هغه څه زده کړي چې راتلونکي کښې به د همدې لارې حلاله نفقه لاسته راوړي. زده کوونکي له زده کړو ځکه خوښ دي چې استادان یې زیار ورسره باسي او د دوی د ښې راتلونکي لپاره دریغ نه کوي. د سولر سیسټم ټولګي زده کوونکي د سولر پر اوسني اهمیت غږ کوي چې د هغه پر کار او همداراز د سولر جوړونې ټول سیسټم په عملي او نظري ډول زده کوي. د دغه ټولګي استاد او زده کوونکي وایي اړین توکي ورته په ښه ډول برابر سوي، نو ځکه خو په تدریس او زده کړو کښې کومه ستونزه نه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د سولر او د ډي سي برق او د ای سی برق ګټې او ځانګړتیاوې وایي چې سی څه شي ګټه لري او ډي سي موږ ته په اوس استفاده ځینې کوو نسبتا د نور نړۍ څخه. نور نړۍ چې دغه ای سی برق ته ډېر لاسرسی لري، موږ تاسو په افغانستان کې ای سی برق ته دونه نه لرو لکه ډي سي برق. ولې په اروپایي هېوادونو کې چې دي هلته زیاتره وریځې او بارانونو ورش ډېر دی، په افغانستان کې دا کم دی. هغه خلک تقریبا د 100 سولر څخه استفاده کوي، دغونه برق انرژي په لاس راوړي، لکه موږ ته چې تقریبا چې هغه 2 دانې استعمالوي، موږ ته 1 دانه د هغو پر ځای استعمال کړو، موږ ته د هغه څخه ډېر استفاده کولی شو. راځو د سولر د ای سی برق نسبتا د ډي سي برق ځانګړتیاوې. ای سی برق ته دغه دي چې اول ورځ د سولر اول ورځ پیسې د ډي سي برق ته اول ورځ چې موږ ته سره نیولې تقریبا سولر هغه اوله درجه سولر چې موږ ته د لیول او پیدا کړ 25 کال پورې موږ ته هغه څخه استفاده کولای شو. نو هغه ورځ چې پیسې پر ورکړي بیا ورسته بیا دونه پیسې نه لري. او بل ګټه دغه د سولر د چې هغه مثلا موږ ته
هر وخت ذخیره کولی شو. نور مولد کوم دا شان ته ضرورت نشته چې دی برته په ډي سي راته وړي. خپل ډي سي برق هغه په اسانۍ سره ذخیره کولی شو په بیټریانو کې. خو ځینې نقصان یا نقصانونه هم لري دغه د نسبت ای سي برق ته. نقصانونه دغه دي چې مثلا د ورځې موږ تقریبا د دوی څخه د 8 ساعت څخه بیا تر 10 ساعتو پسې تر 10 ساعتو پورې د دغه څخه د ډي سي برق څخه ښه استفاده کولی شو. وروسته دغسې استفاده نشي کولی. کله چې د لمر وړانګې کمزوري شي، انرژي په کافي اندازه سولر ته نه رسېږي، نو موږ تاسې استفاده نشو کولی. یو نقصان او تاوان یې دغه دی چې په ټول شپه ورځ کې تقریبا موږ د دوی سره 10 ساعته یا 12 ساعته دغه استفاده ځینې کوو. دوم نقصان یې دغه دی چې کله مثلا وریځ شي، کله چې وریځ رااله نو موږ سولر موږ ته کار نه راکوي. که کار راکوي په ډېره کم اندازه سره موږ تاسو دغسې انرژي په لاس راوړو. او بل تاوان یې دغه دی چې د وخت په تېرېدو سره سولر خپل اصلیت او کیفیت د لاسه ورکوي. دغه تاوانونه دي چې هغه اصلیت مثلا په اوله کې چې موږ ته سولر موږ ته کښېږدو یو رقم کار راته کوي، یو رقم ولټیج په لاس راکوي. بیا د وخت په تېرېدو سره چې کله سولر زوړ شو، په ده کې هغه د مونوکلسټرین یو ماده استعمال شوې ده دغه کې په سولر کې، هغه خپل خاصیت د لاسه ورکوي. کله چې وخت پر تېر شو نو موږ ته وایي چې سولر مو کمزوری شو، اوس کار نه کوي او برق کمزوري راباسي. یو بل شی هم په سولر کې شته چې کمزوري کېږي، هغه د دوی تر څنګ ډیویډونه دي. د وخت په تېرېدو سره ډیویډ چې زوړ شو باید موږ ته د سولر ډیویډ ورالېش کړو د دغه دپاره چې ښه کار برته وکړي. ولې هر شی چې ډیزاین شوی دی هغه معمولا مثلا د وخت پر اساس باندې ډیزاین شوی دی چې هر شی وخت ته کار کوي. لکه دغه ګروپان دا موږ ته چې په کورونو کې دا 40 ولټه ګروپان چې استفاده ځینې کوو، د 40 ولټه ګروپان چې په کورونو کې استفاده کوو، دا کمپنۍ چې ډیزاین کړي دي د 100 واټه د 1000 ساعته دپاره ډیزاین کړي دي. 1000 ساعته د کار کوي، نور اضافي کار وکړي که نه کوي کمپنۍ ذمهواره نه ده. 1000 ساعته دی تا ته لګېږي، اضافي که درته ولګېدی وختي کار وکړي که نه ولګېدی، هر شی داسې ډیزاین کېږي. کمپنۍ چې هر شی جوړوي هر شی ډیزاین کوي د یو وخت پر اساس باندې. داسې نه دی چې مثلا لای تنایي ډیزاین کوي ولای تنایي جوړوي چې هر څونه عمر ته ژوندی وي هغونه دی کار کوي. زما نوم کلیم الله د کندهار ولایت اوسېدونکی یم او دلته په مسلکي زده کړو په کورس کې چې په عینومېنه کې دی دلته خپلې زده کړې ترسره کوم د سولر رسیم په بخش کې. تقریبا اوس خو مو 3 میاشتې پوره شوي دي. 3 میاشتنۍ دوره مو تېره شوله، امتحان ورکړئ، نو زه پاتې 3 میاشتې دغه مو ترسره کېږي چې مکمله دوره 6 میاشتې ده. هم پر عملي د زده کړو باندې کار شوی دی، هم پر نظري باندې شاګردانو هم نظري درسونه اخیستي دي او هم عملي درسونه چې هم پر تخته باندې استاد کومک ورسره کړی دی چې ورته ښوولي دي، او هم پر دغسې پر عملي باندې چې عملي کارونه تاسو وینئ چې دلته وډونو شان لګېدلي دي، پر دې باندې شاګردانو کار کړی دی. عملي کار چې هلته نظري درس واخلي بیا عملي کار پر وکړي چې د دې د لا ښه زده کړې دپاره د دې دپاره زمینه مساعده کړې ده چې دوی لا ښه زده کړه وکړي. هغه کار چې مثال خبرې دی زده کوي په نظري توګه باندې هغه ښه په عملي ډول ترسره کړي او ښه یې زده شي. تر اوسه خو ډېر شیان زده کړي دي په ای سي او ډي سي دواړو کې، سولر بخش کې په سولر کې هم ډېر شیان زده کړي دي چې مخکې ما خپل سولر نه پېژندی چې سره کوم جوړ شوی دی، د سولر جوړښت و، د هغه د سیسټمونو بسته کېدل و، د هغه څخه په ودانیو کې کار اخیستل، دا ټوله شیان مو زده کړي دي. دا هم داسې جوړ کړي دي شاګردانو پر دې باندې کار کړی دی، دا یې ډیزاین کړی دی، یو د یو کور مکمله نقشه ده چې کله یو څوک غواړي چې مثلا یو د ځای کې کار وکړي، هغه د نقشه چې کله جوړیږي د یو کور پلان جوړیږي، بیا د هغه دپاره چې انجینر د ساختماني پلان ورکوي، د هغه تر څنګ برقي پلانونه هم ورسره ورکوي چې په کور کې مثلا دا برق څنګه ته جوړ شي. نو د هغه تر څنګ بیا شاګردان ولاړ شوي دي، هغه حقیقي و تخنیکي رسمو په حساب باندې چې هغه پلان ورکول شوی دی، بیا د هغه پر اساس باندې دا جوړ کړی دی چې عمومي برق راځي، د هغه ځای څخه عمومي میټر بسته شوی دی، عمومي فاز چې د ځای څخه بسته کېږي، بیا نور ټولو اتاقو ته چې په اتاقو ته برق ځینې ورکول کېږي، د لیست ورکول کېږي، هغه ټول دلته ډیزاین کړي دي، پلان کړي دي، بیا هغه پر دې باندې کار کړی دی چې د یو مکمل کور یا ودانۍ برق پر سر کوم باید جوړ شي. ډېر شیان مې انشاءالله زده کړي دي، یعنې سویچ څنګه بسته کېږي، د 40 سیسټم 48 سیسټم، سولران څنګه بسته کېږي، مختلطه دوره او موازي دوره، انشاءالله ډېر شیان مې زده کړي. کله چې فارغ شم دوی ماته ټولګټ راکوي، بیا دوی ام سي موسسه موږ ته مثال کار ځایونه ښیي، یعنې کار راکوي، کار را پیدا کوي، بیا یو کار شی راباسي.
د موبایل جوړونې، خرادي، برقي وسایلو او نجاري حرفو زده کوونکي چې له 3 میاشتو راهیسې دلته زده کړې کوي وایي ډېر څه یې زده کړي او د پاته 3 میاشتو په موده کښې به په خپلو کارونو کښې پوره مهارت پیدا کړي. هغوی له اړوند مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د دغه مرکز د تولیداتو لپاره دې بازار پیدا سي تر څو له لارې یې تولیدات پراختیا ومومي. نوم یې بهادر شاه آغا دی. دلته د موبایل هارډویر او سافټویر زده کړې کوم. تقریبا 3.5 میاشتې یا 4 میاشتې کې. په دغه 3.5 میاشتې کې ما بیخي ډېر شیان زده کړي. اوس موبایل د چارج ځای خراب وي، موږ وربسته کولی سو. د موبایل ټچ خراب وي، هغه موږ سمولی سو. موبایل اوبو ته لوېدلی، هغه موږ سمولی سو. د سافټویر د لارې اوس مثال کوډ یې اخیستی، هغه ورسمولی سو. کوډ واخلي، د دې څخه هېر هغه ور خلاصولی سو. یو د آیفون دا نسو کولی، نور د هر موبایل دا کولی سو. ما د پیسیو دکانداري کوله، نو ما ته به اکثره ګراکان چې به راتلل زما تلیفون کوډ لري یا مې سیم کارت خراب دی یا داسې دی یاسې دا سره زما علاقه ورسره پیدا سول. هغه کار مې پرېښود، دا کار مې شروع کړ. په دغه یوې حصې سره د دوی دواړو ډیټا او د دوی دواړو دا کارونه چې دي دا بیرته د سره سره منظم کېږي، بیرته سره برابرېږي. اوس یو خبره ده، یو څوک دی موبایل یې مطلب د هغه یو د بیک سویچ یې کار کوي، مګر هغه اپشن بټن یا هوم بټن یې کار نه کوي، خو کارګر د په دې یوې پټې کې دي. نو بیا موږ کولی سو چې دغه پټه چې ده د دوی ټولو لینونه چې دي په دا یوه ځای کې سره وصل سوي دي. دغه یو ځای موږ اخلو، د سره صفایي ورکوو. که چیرې اوبه والیو په ټینور باندې پاکوو، د 5 دقیقو دپاره موږ دغسې ساتو چې دی وچ سي. نو چې وچ سو بیا د سوان په واسطه باندې سره توژو چې د سیمان یا د پټه یو څه تازه سي، یعنې نوي سي. نو چې نوي سره به ستاسو له انشاءالله ټوله سویچان به کار وکړي. نو دغه داسې بنیاد شروع کړي، دغه فریم وڅېړي. د فریم څخه وروسته بیا دغه پیداوي څېړي. دغه نور کار دغه دانه مو اوس تکمیل کړی دي، هغه نور جوړ شوي دي، ګدام ته دې ووځي. دغه دانه مو اوس الحمدلله د اعتماد او ساختاري باندې وروسته بیا چانو پیدانونو پایي هغه شیان بیا وکړو. اولین خو موږ دلته دروازې وو، کلکینان وو، المارۍ وو، دا شیان جوړول. نو د هغه څه مو اوس بیا هغه شیان پرېښي دي. اوس د ویلچر د مایبینو لپاره بسکلان جوړوو. اوس فعلا د هغه د سپورټ بسکلان دي، کوم والیبال چې کوي د مایبین د هغو دپاره ویلچر بسکلان جوړوو. بسکلان موږ 4-5 قسمه لرو. د 15,000 افغانو څه ونیسي، بیا د 13,000 افغانو پورې. او دغه کم بسکل چې مو اوس په لاس کې دی، دا یو چا د ایټالیا څخه دی، که د کومه ځای راستل دی چې په $1000 مو رانیولی دی. اوس یې موږ دلې ورته جوړوو. تقریبا 10,000 افغانۍ. نوم یې احمدشاه د کار او ټولنیز چارو د ریاست یو زده کوونکی یم، شاګرد یم د برقي وسایل په برخه کې. امید و ارزو لرو دا چې راتلونکي موږ خپل دوکان وباسو. که چیرې د کار او ټولنیز چارو همکاري راسره وي، د استادانو همکاري، د ادارې همکاري، موږ کولی شو دوکان وباسو. زده کوونکی یم د نجارۍ د سیم. زه تقریبا 3.5 میاشتې مې کېږي چې دلته راغلی یم. داخله مې کړې ده. غواړم چې دلته نجاري کسب زده کړم. تر دا مهاله پورې مې د کوچو د کوچو جوړول مې زده کړي دي او د پوښېدو په بخش کې تر دا مهاله پورې اخته وي. انشاءالله د استاد په همکارۍ سره موږ ډېر پرمختګ کړی دی او موږ او زده کوونکي ټوله صنفیان سره د ادارې د خوا څخه استادان راته ټاکل شوي دي. استادان ښه منظم کسب او په منظم وخت باندې هر څه یې راته ښوولي دي. د حرفوي زده کړو په مرکز کښې زیات شمېر ځوانان د بایک په جوړولو هم بوخت دي. دوی هم له تېرو څو میاشتو راهیسې د بایک په جوړولو کښې پوره مهارت پیدا کړی. د زده کوونکو په خبره که چیرې د دوی تولیدات بازار ته لار پیدا کړي، د کندهار ترڅنګ د هېواد بېلابېلو ولایتونو لپاره به په کافي اندازه بایکونه او لاسي بستې جوړې کړي. نوم محمد سلیم د مرسي کور زده کوونکی یم. ډېر شیان مې زده کړي دي، خو بایکونه یو څو ډولونه مې زده کړي دي چې ښه بېلګه دا ده. یو 8 دانې مې جوړ کړي دي. دا تقریبا 3.5 میاشتې مې کېږي. نه خیاطۍ مې نه و کړې، خو دلې چې ما درسونه ویله، خو درسو ترڅنګ مې دلته کار هم شروع کړي. د خپلو والدینو دغه وکړله، مشوره وکړم مال زه به دلته کار شروع کړم او دلته به یو کسب هم زده کړم د خپل سواد ترڅنګ. دولت مو داسې غوښتنه او تقاضا ده چې موږ ته بازار سم کړي، موږ ته کومک وکړي. نو په دې خاطر سره به موږ ښه شی تولید کړو څو خپل هېواد مو پیاوړی شي.
د دې ترڅنګ په دغه مرکز کښې زیات شمېر ښځمنې هم بېلابېلې حرفې زده کوي. خیاطي، ګلدوزي، چپهدوزي، ربیندوزي او لاسي اوبدل سوي توکي په دغه مرکز کښې مشهوره حرفې دي چې مېرمنې او نجونې اړوند زده کړې کوي. ښځینه زده کوونکې وایي له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې امید لري چې د دغه مرکز څخه د فراغت وروسته به د زده کړو حرفو له لارې خپلې ستونزې حل کړای شي. خیاطي سره مې ډېره علاقه وه، د هغه دپاره راغلم چې ما به شی په ښه زده کړم. تقریبا 5مه میاشت ده نه چې راغلېدل یې کارونه کوو، رقم رقم ډیزاینونه جوړوو، کارونه کوو. استادان یې څه خوشحاله وي، استادان یې راښیي پر هر وخت. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شکریا ده، حرفوي زده کړو د مرکز د ربین صنف زده کوونکی. 4 میاشتې کېږي چې د ربیندوزي په رشته کې کار کوو. دا چې دی په خپله یو اسانه مسلک دی. که چیرې شاګرد ډېر کوښښ وکړي، یعنې دا په ذهن او استعداد پورې اړه لري. دا شاګردان چې موږ کله رالو، زموږ د ستنې نیول هم نوی زده، خو اوس موږ کولی شو چې داسې دستمال چې دی دا ما خپله جوړ کړی او په کښرخته یم دا چې استعداد پورې او علاقې پورې اړه لري، چې باید چې هر انسان استعداد او علاقه لري، نو هغوی کولی شي چې په اسانۍ سره زده کړي او ډېر اسانه هنر دی. د ټولو په اجازه راغلی یم او زه غواړم د دې کار سره زه شوق لرم، غواړم درغم نور پرمختګ وکړم، در یو ځای پورې ورسېږم. جابونه موږ جوړ کړي دي، دا کالم جوړ کړو، درغم داسې نور غواړو چې نور شیان مو زده کړو. د دولت ته نفقه پیدا کوو، رزق روزي پیدا کوو. موږ ته ښه کارونه یې راته ښودلي دي، استادانو نه ډېر موږ مننه کوو. 4 میاشتې کېږي. په دغه 4 میاشتې کې موږ اول خپل محترم استاد مو د دغه باب د کورشنیل کار چې د دغه ګټې او تاوانونه یې راته بیان کړل، چې مثلا دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې کومې ګټې لري او کومې تاوانونه، مثلا د انسان دپاره څه تاوانونه لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې دا څومره ګټه لري. که چیرې موږ یو کار وکړو، هغه د هغه دپاره بازار موندنه وسي، مثلا د هغه دپاره په بازار کې خلک خریدار ته پیدا سي، سم کار وکړو، د هغه دپاره کولی سي د هغه طریقې د لارې زموږ اقتصاد هم پیاوړی سي. او دغه تاوانونه دا دی چې مثلا موږ بې ځایه یو کورشنیل چې دا په خپله تاوان یې دا ده چې یو ځای یې ږدو، د هغه د خاطره کیدای شي د یو چا په شا خوښ سي یا لاس خوښ سي. که د موادو په برخه کې، که د کورشنیل، که د تارونو په برخه کې، د هر شي په برخه کې زموږ سره کومک کړی ده او داسې با استعداده استاد یې هم موږ ته راوړی ده چې د هغه په واسطه موږ ته کار را زده کوي. په ورته وخت کښې د یاد مرکز ښځینه استادانو د کندهار ملي راډیو تلویزیون خبریالې هوا احساس ته د کالیو یا جامو غچیکاري عملاً وښودله. هغوی زیاته کړه له زده کوونکو سره پوره زیار باسي او د هرې ستونزې حل د دوی بریالیتوب دی. فرزانه جان، چند سال میشه که استازی میکنی اینجا و کار چطور در نظرت آمد که توی را یاد بگیری؟ من اولین بار است که میبینم. نه خیر، ما کسبی از این کار هستیم. زیادتر وقت ما خود در پاکستان کار کرده بودیم، حالا 7 سال میشه که ما در این مرکز کار میکنم. خب بسیار خوب. خوش هستی از زندگیت و از این هنری را که خودت یاد داری؟ واقعیت چرا خوش نیستم؟ بر خانواده خود کلان کمک هستم. خب بسیار خوب. ما هم خوش شدیم که قسم استعدادا داریم در افغانستان. امی پیراهن را که من اینجا میبینم، میشه که امی را کم برام تشریح کنی؟ پیراهن است چی ربیندوزی و چند قسم دوخته شده، طرای مختلف ربین است، سوزانه ربین است. چند قسم سوزن در این کار میشه؟ 3 رقم. 3 رقم سوزن. امی سر اولش برام مثلا اینمی گله که خودت دوختی جورش کردی، نه اینمی کت کدام سوزن جور میشه؟ سوزن کلم. خب امی سوزن خورد بر چی استفاده میشه؟ اونا را گریدوزی شکست میدوزن. خب کدام گریدوزی اینجا کدام است؟ اینش گریدوزی است، اینش چوبک دوزی است، اینش هم برگ میگن گلاش است. این سوزن میانه که است، ای بر چی کار میشه؟ این در اینیا نگینه را میدوزندش. خب د خور غواړي چې اوس یو ایجاب غیچي کې تر څو چې هغه د ایجاب د غیچي کولو طریقه هم موږ ته را زده کړي. ګرانې خور، تاسو خپل ایجاب غچي کوئ، زه به وګورم چې تاسو یې څنګه جوړوئ. اول یې د کوم ځای څخه شروع کړو؟ من د اوږو د سره څخه شروع کړو. لکه څنګه چې کمیس غچ کېږي، هغسې د یې اندازه کړو په پیته باندې، په دا انچټۍ باندې بیا غچ کړو پسې. مهرباني تاسو په خپل کار باندې شروع وکړئ.
دوستانو تاسو پوهیږئ چې په نن سبا کې هره خور چې وینې حجابونه لري، غواړي چې رنګارنګ حجابونو څخه استفاده وکړي، هغه واغوندي. البته ځینې کسان دي کله چې ودونو ته ځي د هغه دپاره جلا حجاب لري، کله چې مکتب ته ځي یا هم کله چې یو بل ځای ته ځي جلا جلا حجابونه ساده، ځینې ډیزاینداره یې، نو دوی ډېر زیات ډیزاینداره حجابونه جوړ کړي وو. او تاسو دلته ګورئ تر هغو چې خور حجاب غچ کوي، موږ به وګورو چې رنګارنګ کالي یې هم جوړ کړي دي، یعنې موږ دې ته مکسي وایو. وګورو چې حجاب څنګه غچ کوي. دا به راته ووایاست خور چې په یو حجاب باندې څومره مصرف راځي؟ په یو حجاب باندې د ټوکره د حساب سره 3 متره ټوکر راځي مصرف، ساده حجاب لکه څنګه چې دا ما ښه دې ته ساده حجاب. دا به په څو باندې تمام شي؟ په پیسو کې دغه په 1500 افغانۍ تمامېږي، په 400 افغانۍ ده. یعنې یو ساده حجاب په 400 افغانۍ یا هم په 1500 افغانۍ باندې تمامېږي. او ډیزاینداره چې ډېر زیات غمیان پکښې کار شوي، په 800 په 900 په 800 شپږ کاله کېږي. اول دلته شاګرده وم، اوس استاذه شوم. یعنې اول دلته شاګرده وه او اوس دلته استاذه شوې ده. دا ډېره ښه خبره ده. کله چې تاسو دلته راځئ فقط په 6 میاشتو کې تاسو کولی شئ چې دلته استادان شئ، د ځانو څخه استادان یې جوړ کړئ، معاش به واخلئ او نور شاګردان به وروزئ. د دې کار خلاص شو؟ ښه ډېر ماشاءالله. دا اوس بخۍ ته آماده شوله، حجاب غچي شو. مننه کوم چې تاسو د حجاب غچي کول ټولو دوستانو ته ور وښوله. د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو ریاست په چوکاټ کښې د کار امریت په چوکاټ کښې د حرفوي زده کړو له بېلابېلو اړخونو څخه چې 6 او یا نورو برخو کښې هم دلته زده کړې کېدله. نارینه او ښځینه په زده کړو بوختې فعلاً 400 کسان دلته زده کړې کوي. او مسؤل کسانو وویله چې د 4 کلونو په جریان کښې تقریبا 7000 کسان فارغین ورکړي دي. همدغو 7000 کسانو څخه 80 سلنه یې په کار اخته سوي دي او د کار امکانات هم خپله امسي موسسې ورته برابر کړي دي. افغان دولت هڅه کوي چې د بېلابېلو لارو په سیمه کښې اقتصادي ستونزې له منځه یوسي، خلک له غربت څخه خلاص کړي او همداراز په دې سره د جنایي جرمونو ګراف چې تر ډېره یې لامل فقر ښودل سوی راټیټ کړي. عبدالقاهر پیوستون، د افغانستان ملي راډیو تلویزیون، کندهار.